ای خالی قدر تا سوال کړم درته ډیر زیات شرمنده یم درته ډیر زیات شرمنده یم کمی معاف د ګناهونه گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم د نجات ځای مې نور نشتا ای خالق ذوالجلالا د نجات ځای مې نور نشتا ای خالق ذوالجلالا مغفرات رتا نصیب کړه یم پریوتی په سجدا کې یم پریوتی په سجدا کې ای خالق قدر تا سوال کړم درته ډیر زیات شرمنده یم درته ډیر زیات شرمنده یم کمی معاف د ګناهونه گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم یوی خواهد خواهشات دی بلا خواهد مرگ اجل دی یوی خواهد خواهشات دی بلا خواهد مرگ اجل دی کړه قایم پر خپل ایمان میں چې پر کوم عقیده یم چې پر کوم عقیده یم ای خالق قدر تا سوال کړم درته ډیر زیات شرمنده یم درته ډیر زیات شرمنده یم کمی معاف د ګناهونه گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم لپخونه انتر سارا گناهونو کې ټول غرق یم لپخونه انتر سارا گناهونو کې ټول غرق یم امیدوار دی د رحمت یم اوس راغلی په توبه یم اوس راغلی په توبه یم ای خالق قدر تا سوال کړم درته ډیر زیات شرمنده یم درته ډیر زیات شرمنده یم کمی معاف د ګناهونه گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم کړه جام مالکا قطار د شهیدانو کړه جام مالکا قطار د شهیدانو ز ساقب همدا دعا کړم لپپور تپ قبلا کې لپپور تپ قبلا کې ای خالق قدر تا سوال کړم درته ډیر زیات شرمنده یم درته ډیر زیات شرمنده یم کمی معاف د ګناهونه گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم گناهگار دی بنده یم کلام د نگران محترم برور ساقب حذیفه آواز د قاری هجان الله محمدی ترتیب کړی السحر اسلامی سټوډیو کابل خار انجینر هجان الله محمدی زموږ د رابطې نمبر دی 028 بل شمبر د 02959 د زشکونو نور د لپاره د هجان الله محمدی یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ